سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن مې یوه پوښتنه راخیستله. دغه پوښتنه دلته په یوټیوب چینل باندې 3 ورونو کمنټ کړې وه، نو ځکه مې نن راواخیسته چې زه پرې تاسو ته ویډیو جوړه کړم. پوښتنه دا ده، دوی وایي چې آیا موږ د غږزامې کولو دپاره د وکیل ته ضرورت لرو او که نه؟ ملګرو، غږزامه تاسو خپله هم کولی شئ. د هغې کومه چې فورمه ده هغه تاسو خپله هم خانه پورې کولی شئ او ضروري اسناد ورسره لیږلی شئ. ولې زما تاسو ته دا مشوره ده چې تاسو وکیل له طریق نه غږزامه وکئ. کوشش وکئ هر څوک چې غږزامه کوي باید وکیل ونیسي او د وکیل د طریق نه دوی غږزامه وکړي. وکیل ځکه ډېره فایده ده چې یو خو وکیل ستاسو دوسیه به په بهتر ډول باندې جوړه کړي غږزامې دپاره، بل ستاسو فورمه به په بهتر ډول باندې ستاسو دپاره ډکه کړي. نو دا غږزامې چې کومه پروسه ده هغه به ستاسو په ډېر یو ښه ډول باندې ترسره شي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو وکیل ونیسئ. زما خو درته دا ډېره یعنې دا مې درته مشوره ده او تاسو ټولو ته وایم چې هیڅ وخت کې تاسو کوشش مه کوئ چې غږزامه خپله وکئ. حتما تاسو وکیل ونیسئ. او هر کله چې زه داسې څوک ګورم ما نه داسې پوښتنه کوي، نو زه ورته وایم چې تاسو حتما وکیل ته لاړ شئ، وکیل ونیسئ، تر څو تاسو په بهتر ډول باندې پوه شئ چې تاسو د غږزامې دوسیه چې کوم تاسو لیږئ هغه سمه ولیږئ. ځکه چې تاسو د اوپرا نه رد شوي یاست، تاسو د سندیا نه رد شوي یئ او تاسو دپاره دغه غږزامه چې کوم ده دا ډېره مهمه ده او دغه یو چانس دی چې تاسو د دې طریق نه خپل اسناد واخلئ. نو ښه خبره دا ده چې ستاسو دوسیه په بهتر ډول باندې جوړه شي، ستاسو په فورمه په بهتر ډول باندې ډکه شي. نو ښې پروسې دپاره چې ښه نتیجه ورکړي او ستاسو دوسیه ښه جوړه شي، نو تاسو حتما وکیل ونیسئ او تاسو ته د وکیل ضرورت دی. هیڅ وخت تاسو کوشش مه کوئ چې بغیر د وکیل نه خپله غږزامه مخکې واوسئ. مننه ملګرو. که کوم ورور پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه ته په یوټیوب چینل باندې کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه. په مخه مو ښه.